السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دغه د انسانانو او رحان د انسان چې مړ سي داسې سي. محترمه دا ډېر طولاني بحث دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی، ابو هرره په نوم مبارک روایت ذکر کړی دی چې ارواح د مؤمنونو فی السماء السابعه په اووم اسمان کې ينظرون الى منازلهم في الجنه، دی وها خپل کورو ته ګوري چې کوم په جنت کې الله دې لره کورونه ورکړي دي، هغو لره دې انتظار کوي تر قیامت پورې. او دغه رنګه په بل روایت کې راځي چې ان لله في السماء السابعه دارا، الله په اووم اسمان کې یو سراج جوړ کړی دی، دا هغه نوم البيضاء، بيضاء نوم دی، بيضاء سپینوالی ته وایي. یجتمع فيها ارواح المؤمنین، په دې کې د مؤمنانو او روحان سره یو ځای کېږي، د مؤمنانو او روحان دلته ورځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي یو مؤمن بل مؤمن څخه داسې پوښتنه کوي لکه په دنیا کې چې یو په سفر تللی غایب وي، یو بل څوک ورسي، نو بیا دی د خپل کور د اهل پوښتنه کوي. دا رنګه چې مړی ورسي وه دغه دارالبیضاء ته د دې پوښتنه ځین کوي چې پلانکی څنګه و، پلانکی څنګه و. او دغه رنګه د یو روایت کې راځي چې عباس بن عبدالمطلب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم اکاو، هغه ویلي دي چې ارواح د مؤمنینو پورته کیږي الى جبريل علیه السلام ته، هغه د دې مشر دی د دې او رحانو د مؤمنانو. او دغه رنګه د مغیره بن عبدالرحمن څخه روایت دی، وایي سلمان فارسي د عبدالله بن سلام رضی الله عنه سره ملاقات شو، فقال له سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه ورته وویل ولکه مړ شولې مخکې تر ما ته معلومات راکړه، او که زه مخکې مړ شم تا ته به معلومات درکړم. سبحان الله، هغه خو هغه خلک وه چې د مړو حالات به هم ورته معلومېدل او د ځان حالات به هم ورته معلومېدل. او دغه رنګه د حاکم ترمذي او دغه رنګه د ابن ابي دنیا او یو روایت دی د سعید بن مسیب څخه، هغه د سلمان راته څخه روایت کړی چې ارواح د مؤمنانو په برزخ کې وي ګرځي، او ارواح د کافرانو په سجین کې چې تر اومه مځکه لاندې دي. او برزخ چې دی هغه چې ته وایي حجز بین شیئین، یو پرده ده د دوو شیانو په مابین کې، نه د دنیا حالت دی نه د آخرت حالت دی. او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی چې انسان عالم برزخ ته ورسي، هغه پوښتنه ځین کوي، نو هغه انسان چې په دنیا کې وصیت کړی پر وصیت مړ سوی هغه هلته غږېدلی شي، او که بې وصیته ولاړی هغه څوک هلته بیا نه شي غږېدلی، ګونګ وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي یو مرده ورسي عالم برزخ ته، هغه پوښتنه ځینې وکړي چې پلانکی چیرې و، هغه پلانکی خو مړ شو دلته نه رالی، دی وایي سر سره وښورئ چې اخ دلته خو د مؤمنانو او رحان راځي عالم برزخ ته، دا خوا د نه دی راغلی، نو خو د کفر په شله باندې تللی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په عالم برزخ کې د مړي پوښتنه سره کوي لکه په دنیا کې چې څنګه پوښتنه سره کولی شي. نو عالم برزخ دومره غټ دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي اووه مځکې اووه اسمانونه عالم برزخ ته دومره کوچني معلومیږي لکه یو بنګړی په دنیا کې، دنیا په مابین کې چې یو بنګړی وکړه وغورځوي څومره کوچنی وي، عالم برزخ بیا دومره غټ دی. شرح صدور بشرح حال الموتى والقبور للامام جلال الدین السیوطي صفحه یوسلو 3 باب مقر الارواح، دې ته مفصل بحث ورکړی. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې مړو ته ښه کفنونه ورکوئ، هلته دی په بېکاره کفنو باندې شرمېږي، ځکه دا چې واقعات ډېر راغلي دي چې بعضو مشایخو رحمهم الله خوبونه لیدلي وي چې پلانکی مړی وایي زما کفن کوچنی دی، دلته
زه شرمېږم چې یو څوک راځي کفن په لاس ورکړي. نو شیخ مبارک وایي په کلي کې سپین سره مړه کېدل، موږ په قبر کې کفن ورسره کېښود. ماښام یې وایي هغه ښځه په خوب ولیدله، ولا الله دې تاسو باندې رحم وکړي، امانت مو راورسېدی. چې زه طالب یم دا واقعه مې په سترګو لیدلې ده. په یو کلي کې یو چا خوب لیدلی و، سپین سرې ول پلانکي ویل زما کفن کمزوری دي چې راځې کفن د سره راوړه. څو ورځې بعد سپین سرې وفات شوله، بیا علما ورته وویل دا وصیت عملي کړي، کفن ورکړي. الله دې زموږ ستاسو سینې را خلاصې کړي، الله دې مو په معرفت ښایسته کړي، الله دې مو په طریقت او په تصوف ښایسته کړي. په دغو اسرارو په دغو خوندو باندې به هغه وخت پوهېږي چې طریقت ته ننوځي، طریقت ته تسلیم شي. که طریقت ته نه واسه داسې بړانده ګرځو لکه دا اوس چې ګرځو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي 3 قسمه اورحان دي. یو قسم روح د کافر او د منافق په سجین لرځي چې پاکې د دوزخ اثرات د دوزخ عذابونه وي. یو قسم اورحان دایرکټ اسمانو ته پورته کېږي، اوم اسمان ته. او دریم قسم اورحان د مؤمنانو عصاتو ګناهګارانو دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم وایي چې مؤمن امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړي چې اللهم اغفر لامة محمد صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم. دغه دعا د دغه عصي ګناهګاره په حق کې الله قبلوي. هغه روح چې معلق بین السماء والارض چې د مځکې د اسمان په مابینځ کې بند پاته دي، اسمان کې ملایکې نه ایله کوي، مځکه خو له ګناه ډک دي، او مځکې اوسیجن لري هغه ملایکې نه ایله کوي، خو ایمان ورسره دي. د امت په دعاو باندې پاک شي. الله دې مو پر الله دې اهل د ایمان کې او الله دې پر ایمان ورولي. یوازنی غټ عظیم نعمت، ستر نعمت د جنت ته ورتللو ذرا ایمان دی. الله دې به ایمان نه ورولي. تاسو به دا وایاست یو وخت یو زه حج ته تلم، زما یو کلیوالو ما چې ویلو مولي صاحب ته دعا یې کوه. ما بلکل وایي د ایمان دعا مې ورته کړه، ایمان خو لرم د دنیا دعا یې راته وکړه. نو ما یې وار مزغن کش تاله ته ورکړي، بیا مې نو په هر نصیحت پسې یاداوه، تر پایه بیا نه دی پرېښی چې دا څه ډول مسلمان یې. دا ایمان خو دی شی نه دی چې انسان یې په زور له ځان سره یوسي. شیخ مبارک په ډېر ځوان و، کشر و، سپین ږیری سو، پر ملا کړوپ سو، په ږیره کې سیم پیدا سو. شاګردو ته تر ولې ول ما ته کشف وسو 2 پیران مې و، دواړه بې ایمانه ولاړه. زه بیریږم چې الله نه سړی په سجدو پرېږدي، نه سړی په طاعت او عبادت پرېږدي. الله که اراده د شر درته وسوله بارکه هر څوک یې بلعنې باور وګوري څونه غټ عالم و، بسیسا څونه غټ عالم و. قارون عالم د بني اسرائیلو د انبیاو څخه بعد په بني اسرائیلو کې هغه عالم قارون و. دا د بې ایمانه تر دنیا ولاړل. نو موږ ته فضل فضل به وایو، فضل 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 فضل. الله ستا بې فضل مه کوې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.